د لمانځه پر مهال موبایل وشتانګې سندره پر ثبت وه خلکو تهدید که توهین که وی راته هغه هم مسجد ته راتګ پرېښود میکدې یا شرابخانې ته لاړ د لاس څخه یې ګیلاس ولوېد ټوټې ټوټې شو ساقي ورته په ډېره مسکا اورین تندې وویل چې ځوانه ستا له سر نه دې زاري همدغه ځوان له همدغې ورځې څخه د میکدې دایمي مشتري شو دا چې دا کیسه څومره رښتینې ده او حقیقت لري دا پر خپل ځای پر پیغام یې خبرې کوو الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه تاسو د الله تعالی لار ته خلک په حکمت سره او خلک په ښې طریقې سره راوبلئ هغوی ته په نیکې طریقې سره دعوت وکړئ که چیرې موږ او تاسو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ژوند ته سر ورښکاره کړو د هغې دعوتي چارو ته سر ورښکاره کړو هغه هیڅکله په دغه ډول خلک د الله تعالی لارې ته نه دي رابللي هغه څخه به موږ او تاسو هیڅکله دا پیدا نه کړو چې هغه څوک رټلی وي د دعوت لپاره او نیکې لارې ته د رابللو لپاره په انساني ژوند کې په انساني چلندونو کې د ټولو مسلمانانو لپاره او په ځانګړې توګه د دعوتګرانو علماو او طالب العلمانو لپاره هغه څوک چې په اسلامي برخه کې فعالیتونه ترسره کوي هغوی لپاره دا ډیره اړینه او مهمه ده چې هغوی په حکمت په احسنه او ښه طریقې سره مخکې لاړ شي تر څو د خلکو زړونه ترې تور نشي او خلک په ښې طریقې سره د الله تعالی لارې ته راوبلي. السلام علیکم ورحمة الله.